سلامونه ستړي مشئ د اقرا رادیو قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه مهمو وروستیو خبرونو ته ویاند وحید الله معصوم خوست کې بېځایه شوي د ژوند د لومړنیو اسانتیاوو غوښتنه کوي د خوست په مرکز کې کورنۍ بېځایه شوي دي چې د ژوند د لومړنیو اسانتیاوو ته د لاسرسي په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي دوی وایي د ښوونځي څښاک پاکو اوبو برېښنا او د سرپناه نشتوالي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي له ایران او پاکستانه 240 افغان کورنۍ هیواد ته راستنې شوي د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې پرون له ایران او پاکستانه 240 کورنۍ په جبر او خپله خوښه هیواد ته راستنې شوي دي ایران کې ناقانونه افغان کډوالو ته ورکړل شوي کورونه مهرلک شوي په ایران کې د انقلاب تایبات لوی څارنوال وایي د سږ کال له پیله د تایبات په بېلابېلو برخو کې هغه 14 کورونه چې ناقانونه افغانانو ته ورکړل شوي وو مهرلک شوي دي د کابل جلال آباد د دویم لین سړک جوړولو چارې پیل شوې د کابل جلال آباد د دویم لین سړک د لومړني فاز اول لاټ چارې د سرپرست حکومت د اقتصادي مرستیال د ټولګټو چارو د سرپرست وزیر او یو شمېر نورو چارواکو په شتون کې پیل شوې تېره میاشت هیواد کې 145,000 برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوي د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان لمریز کال د تلې په میاشت کې لسګونه زره برېښنایي پیژندپاڼو د ویشل کېدو خبر ورکړی دی سږ کال پنجشیر کې د کچالو حاصلات 19 سلنه زیات شوي د پنجشیر ولایت د کرنې ریاست چارواکو په دغه ولایت کې د کچالو په حاصلاتو کې د 19 سلنه زیاتوالی خبر ورکړی دی په سپورټي خبرونو کې اورئ چې کرکټ افغان ابدالیان سبا له سریلانکا سره پایلوبه لري د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو لوبډله سبا د عمان په کوربتوب له سریلانکا سره لوبه کوي د افغانستان او سریلانکا سبنۍ لوبه د اسیا جام د ځوانانو د کرکټ سیالیو په لړ کې وروستۍ سیالۍ ده پرون افغانستان له هند سره نیمه پایلوبه درلوده چې افغانستان وتوانېده د 20 منډو په توپیر هند ته ماتې ورکړي افغانستان د دې سیالیو په لومړي پړاو کې سریلانکا او بنګلادیش ټیمونو ته اهم ماتې ورکړي دي د افغانستان د 19 کلنو څخه د کم عمره ځوانانو فوټبال ملي ټیم د اسیا ملتونو جام ته لار وموندله د افغانستان د 19 کلنو څخه د کم عمره ځوانانو د فوټبال ملي ټیم د 2015 کال د اسیا د ملتونو جام مقدمتي سیالۍ په لړ کې په خپله دریمه لوبه کې د کمبودیا د 19 کلنو څخه د کم عمر ځوانانو ملي ټیم ته په ماتې ورکولو سره د اسیا ملتونو جام ته لاره وموندله په بهرنیو خبرونو کې اورئ چې پر ایران د اسرائیلو برید کې ایران د خپلو 2 سرتیرو وژل کېدل تایید کړي دا خبر د فرانسې خبري اژانس ورکړی چې تر اوسه په دې اړه نور جزئیات نه دي خبره شوي د اسرائیلو پوځ نن سهار د اکتوبر 26مه د ایران پر یو شمېر پوځي اهدافو ځوابي هوایي بریدونه وکړل دا بریدونه وروسته له هغې دي چې ایران تېره میاشت په لسګونه بلاستیک توغندي پر ایران توغولي وو او وروسته همدا چې ایران کې د الوتنو بهیر بیرته عادي حالت ته ګرځېدلی پر ایران د اسرائیلو له هوایي برید وروسته د دغه هیواد چارواکي وایي چې د الوتنو بهیر بیرته عادي حالت ته ګرځېدلی دی د ایران د هوایي چلند ادارې ویاند ویلي الوتنې نن سهار 9 بجې بیرته عادي حالت ته ګرځېدلې دي دا و د نن تازه مهم وروستي خبرونه چې تاسو راسره واورېدل تر بیا ما وحید الله معصوم ته اجازه راکړئ ښې چارې